د ملي دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر پوستو د افغان ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات د شپې پر 12 بجو د لوی درستیز په امر پای ته ورسېدل. خبرپاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د پوځي رژیم 55 پوځیان وژل شوي، د ځینو جسدونه او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا راز د عملیاتو پر مهال د پاکستان د پوځي رژیم 2 قرارګاوې او 19 پوستې هم د افغان ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د هلمند اوسیدونکي د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو له لوري د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې غچ اخیستونکي عملیات بریالي بولي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی سمیع الله د افغان ځواکونو ملاتړ خپله فریضه یادوي. و د برای ماښام خامخا د 15 ټکي په 40 پوستې کړلي دي، 50 کسو ته تسلیم شوي دي. وروره جان چې د یو ټاکي موږ د دې خوا شپېته په جواب کې کوو، ځکه چې ولس هم ډېر خوشحاله دی، ولس هم یې در څنګ ولاړ دی. په خوست کې بسر زیات ولس ورسره جنګېږي د خوشحالۍ سره، ځکه چې داسې بولي لکه یهودیان یا نصرانیان دا ظالمان دا 20 کاله یې موږ تباه کړي وو، موږ یې ذلیله کړي وو. اوس یو وخت راغلی دی چې معنا د انتقام واخلو. بلخوا د لښکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی محمد عثمان وایي اسلامي امارت ځواکونو پاکستان ته غاښ ماتونکی او له عبرت څخه ډک جواب ورکړ. دا ډېر مهم و، ولې هغه ظالمانو پر ملکي وګړو باندې دغه برید کړی و. نو دا دوی ډېر ښه کار وکړي چې ډېر سم جواب یې ورکړي. نو خدای تعالی دوی ته نور وس توفیق هم ورکړي چې تر دغه له سخته ضربه ورکړي، سخت تلفات ورواړي د دې پوځیانو ته، د پاکستاني پوځیانو ته. همدا ډول جاوید نیازی وایي د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې غچ اخیستونکي بریالي عملیاتو ښودلې چې افغان ځواکونه د هر ډول متجاوزګرو او یرغلګرو پر وړاندې سپېڅلې اراده او قوي پوځي وړتیا لري. نو دغه ښه شو چې دغه اسلامي امارات ورغی چې دغه دوې ورځې دمخه چې کومه پیښه شوې وه په هغه په برابر هم ځان یې ورساو. ډېر د خوشحالۍ او د افتخار ځای ده چې هغه د لاړه د اسلامي امارت چې غچ یې ترېنه واخیستو، نو څونه تلفات یې پاکستان ته رسولی ده. نو پاکستان به همیشه همداسې مات سره مخ وي او مات سره به پاتې وي. بل ولې چې موږ اوږه په اوږه د اسلامي امارت سره به وي او وي به. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې خلک واټون ته راوتلي او د پاکستان رژیم پر وړاندې د ترسره سوو انتقامي عملیاتو د ملاتړ ترڅنګ وایي چمتو دي چې د افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه پر فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې وجنګېږي.